الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند حاضرین و اوریدونکو، د الله تعالی د کلام مقدس مبارک عظیم الشان کلام سے مختصر حصہ تلاوت شو. اللہ تعالی فرمائی: ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم وكان الله شاکرا علیما. سکی اللہ تعالی پا عذاب ستاسو باندے ان شکرتم و آمنتم، کچر تاسو توبه و باسی او ایمان روڑی، کتاسو شکر ادا کوئی او ایمان روڑی. وکان اللہ شاکرا علیما، او اللہ تعالی توبه قبل ان کے دے، اللہ تعالی قدردان دے، اللہ تعالی علیم دے، عالم دے، پا ہر سبان دے پوہ دے. دا آیت مبارک کے ترغیب ورکڑ شوی دے اخلاص تا پا اعمالو کے او ایمان تا. کچر تاسو دا ایمان خواندان یئی او ستاسو پا اعمالو کے اخلاصین و اللہ تعالی ستاسو پا عذابو لباندے سکی اولی مو بیا عذابی. دا عذاب خو بیا سمانا و سبب و وجہ نجوڑی گی چی تاسو تا سزا در کی و تاسو پا عذاب کے مبتلا کی. ایمان او عمل صالح دا خود نجات ذریعہ دا. نو چچا ایمان روڑو عمل دا غی نیکو، نو آغی خلق و عذابول چی دی اغبی نامناسب دی. سکی اللہ تعالی استاسو پا عذابولو باندے، اخو استاسو دا بخنی دا پارا بانی گوری او دا سی احکام تاسو ترالی گلی دی چی آغا تاسو پس زیکی سرتے ارسوی، نو پاغی باندی تاسو تا دمرا اجرون و ثوابون درکی چی داغی تاسو تصورم نشی کولی. اغا حکم ربی باندی عمل پا ظاہر خلقو تا گران خکاری، چیر دا یو حکم دا اللہ تعالی دی، دا منس یا دا روجی یا دا حج یا دا زکاة یا دا جہاد یا بل یو عمل دی، نو دا خودیر گران کار دی، دا بسوخ سنگا کئی. خو کچر دغه انسان دا آغا عمل پا آغا نتیجه باندی، دا آغی پا آغا سمره باندی او آغا تا چه کم خیر اللہ تعالی پا آغی باندی ورکی که پا آغی باندی دا دا نظری، نو بیا بوتا آغا عمل حس کل اگران خکارنش. پا دی روز مره زندگی که انسان فکرو کی زان سرا چه سمر تکلیفون خلق برداشت کی د فائدې د پاره، د ګټې د پاره، چې وسړی د یو کار کې ګټه ښکاری، فائدہ او ته پکې ښکاری، نو کدا هغه فائدې د حاصلولو نه مخکې هر څومره مشقت ته ضرورت راشي نو هغه دې کوي. یو زمیندار د فصل د ریبلو نه مخکې څومره محنت کوي،
تقریبا شپږو میاشتو پورې د هغه د مهنت هغه سلسله روانه زمکه واری د تخمونو فکر ورسره د هغه د کارلو او د هغه بیا نگرانی د هغه ضرورت او بخور د هر مرحله د سره ځان له مستقل فکری او د تمای چې که خیر د فصل به پوخ شي او ورځ براشي زبر د فصل اوربم ما ته بد دی هغه ګټه او فائدہ ملو شي نو څوکم دې زمیدار ته دا نه وای چې دا ګټه او فائدہ خو چرته شپږ میاشتې پسته نو تنن دومره ځان اولې کړي او اولې د ځان په تکلیف کړي دي نه چې خيار سړی نو هغه به ته دغه مشوره ورکړي چې شابه سنن مهنت کا سبا او کا بل ورځو کا د خپل مهنت سلسله جاری وساته نو که خیر یو ورځ به دا سراشي چې تا ته بستا دغه مهنت سلام لو شي چې سدي کارلی هغه به ته اورې به نو کارل خلق کله کوي او ریبل بیا کله کوي په منځ کې څومره وخت تیر شي خو بیا د نظری په هغه ثمره باندې په هغه فائدہ باندې نو دا هغه د پر د مشقت او دا تکلیف دې برداشت کوي کله چې د روزو د فرضیت خبره راشي نو انسان سوچ کې لاړ شي چې موسم ډېر ګرم دی سخت ګرمي ده او د برداشت دې نو دا هغه نه خبره بهر ده چې په دې ورځو کې به د روزي مونږ څنګه نیسو او د الله جل شانه هو مدد د خپل بندګانو شامل حالي داسې حالات وته الله تعالی جوړ کی چې یو ورځ کمیږي او داسې ورځ خدای راولي چې دای هغه ټوله میاش هغه روزي سره تورسي نو چې څومره مهنت دی خلکو کړو یقیني خبره ده چې د دې دغه مهنت بهترین صله الله تعالی دې تورکي عام قانون خدا دې چې من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا چې راتللو کو په نیکه باندې یو نیک عمل چاو کو د الله تعالی درزا د پاره نو هغه ته بلس چند اجر داغه ورکول کیږي یو په لس بداغه د نیکی قبول شي دا قانون دی د الله تعالی خو په رمضان المبارک یو عمل چې دی دا یو په اویا باندې شي د یو عمل ثواب چې دی نو هغه دا یو برابر شي نو غلق عمل باندې وتر ډیر اجر الله تعالی ورکي نو چې کله د مسلمان بیا په دغه اجرونو باندې په دغه ثوابونو باندې په هغه فائدو باندې نظری نو دی بیا هر قسم مشقت او تکلیف په آسان باندې او په خوشاله باندې برداشت کوي کما باندې لوګ راځي ما باندې تند راځي که زه د شپې د خوب نه پاتې کېږم خو په دې تراو په دې روزو باندې با زما پروردگار ما ته صله را کوي ما ته بد دې بدل را کوي ما ته بد دې عوض را کوي ما ته بد دې انعام را کوي دا زما د رب حکم دې ما ته او چې مونږ د خپل رب حکم پځې کو د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیمات پځې کو نو په دې به مونږ نه زمونږ پروردگار خوشاله شي نو چې د الله تعالی رضا او قرب انسان ته ملاويږي او د الله جل شانه د طرفنا اجرونه او ثوابونه دی بنده ته په دې روزو باندې ورکول کیږي نو که روزه هر څومره سختي وي خو چونکه د نظر په هغه انعامات باندې چې کوم الله تعالی دل ورکي نو هغه سخت روزه چې هغه د انسان د لپاره بیا آسانش بیا د انسان د اعمال چې کله د رمضان شریف میاش سرته ورسېده خلکو ځان سره حساب کولو چې یاره روزې زمونږ پوره شوې نو اوس دې پسې اختر دی نو د اختر آغاز چې خلک کوي نو په کومه طریقه باندې کوي نو ښه خو دا وه چې په شرعي طریقه باندې اختر راتلې ځکه چې روزې چې دی دا د الله د طرف نه حکم دی مؤمنانو دپاره نو د دې اخترم حکم دی چې تاسو چې کله د میاش برابر شو او بیا د شوال میاش اولیدې شو نو بیا تاسو اختر وکئ نو پکار دی چې د مسلمانانو د اخترونه هم د الله تعالی د قانون سره برابر وي خلکو دا یو عادت ګرځولې چې د ځان نه یو اندازه مقرر کړي چې کېدی شي د اختر په دې فلانه ورځ باندې شي
نو که هغه اندازې صحیح شوه نو بیا خو بل کال له د هغې نه هم زیاتې اندازې د مخکې نه را شروع کړي. څوک پکې پټاخې خلاصول را شروع کړي چې شور جوړ شي چې یاره سبا ته خو جوړ یقیني اختر دی ځکه پټاخې خلاصېږي، کارتوس خلکو خلاص کړه، خوشحالیانې خلک کوي، چغې وایي او منډې ماشومانو را شروع کړي. الان کې دا طریقه اسلامي طریقه نه ده د اختر. حکم خدا دی چې صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته، چې روژه نیسئ تاسو نو په د میاشتې په لیدو باندې نیسئ، او چې بیا کله اختر کوئ نو هم به د میاشتې په لیدو باندې اختر کیږي. که خپله دې نه لیدلي بل چا لیدلي د هغې هغه رؤیت هغه به قبول کی. اذا لم تر الهلال فسلم لاناس يروه بالابصار، که تخپل هلال اونوینه نو دا هغه چا غلیدل تسلیم کا، هغه باندې یقین او که چا لیدل دا نو دا هغه غلیدل چې دی هغه ومنته او ور سره اخترو که د شریعت د حکم مطابق. خبیا چې کله د اختر خلق منعوي نو پکار دا و چې د شریعت هغه پټه د په غاړه کې وي هر وخت چې د الله تعالی او دغه د رسول صلی الله علیه وسلم چې کوم احکام او تعلیمات زموږ د پاره او د رمضان شریف په دې میاشت کې مونږ ته د رب د حکم د منلو کوم تربیت راکړې شو. دا یو میاشت مونږ د بندګۍ یو خصوصي کورس وکړو، دا زمونږ د ایمان د تازه کېدو یو کورسو، دا د روحانیت او د دیندارۍ یو ریفریشر کورسو. د سره د مؤمن د ایمان تازه شي، په دین کې د مضبوط شي، دته یو خصوصي تربیت ملو شي چې تبا هغه جائز خوراک د کور هغه بم نه کې چې کله د روزې په حالت کې نو چې د جائز نه د پرهیز تربیت د تور کړې شو نو چې کم کارونه د مخکې نه ناجیزه دي نو د هغې نه به دی ولې بیا ځان نه ساتي. نو دا د حرامو نه، د نارواو نه، د ګناهونو نه د بچ کېدو یو خصوصي ټریننګ ورکړی شو مسلمانانو ته چې تاسو دا یو میاشت خصوصي تربیت حاصل کو. اوس تاسو تربیت یافته یې، تازه تازه مو ټریننګ کړی د الله تعالی د بندګۍ چې مونږ به هر هغه کار کوو چې د هغې مونږ ته شریعت اجازت راکوي او هر هغه کار به نه کوو چې د هغې نه مونږ شریعت مقدسه منع کوي. د دې ټرین مونږ حاصل کو. اوس د دې تربیت مطابق دا باقی 11 میاشتې ته وچلیږي. دغه مقصود د رمضان المبارک او چې تا د الله د بندګۍ د تقوا د ګناه نه د بچ کېدو تربیت حاصل کو، ټریننګ دی وکړو مسلسل یوه میاشت. خو چې میاشت څنګه ختمه شوه د سبا نه ته نافرمانۍ را شروع کړي، بلکې د شپې نه دې را شروع کړي چې د اختر شپه ده نو د اختر دپاره دې همداسې یو طریقه اختیار کړه چې هغه غیر شرعي وه او بیا چې د اختر خوشحالي کوله نو هغه هم په غیر شرعي طریقه باندې او بیا ستا هغه کړو وړو د اختر د ورځې نه داسې وو چې سړی به نه وایي چې د روژې نیولي د الله تعالی د یارې د وجې نه ځان داسې ګڼئ لکه چې تا تربیت نه دی حاصل کړی د تقوا او د بندګۍ د الله تعالی. نو دا بیا اسلامی انداز نشو، دا د بندګۍ هغه انداز نه دی. د بندګۍ انداز دا دی چې ته به د اسلام دا پړې په خپله غاړه کې د همیشه دپاره محسوسې چې زما په غاړه کې د شریعت پړې دی، د دین د احکامو زه پابند یم، زه به د هغې نه اخوا دېخوا زندګي نه تېروم، هغه قدم به نه پورته کوم چې د هغې ماته زما شریعت اجازت نه راکوي. نو اله به ته د دې خپل تربیت سره مطابق روانې او چې د لومبۍ ورځې نه تا د هغې هغه مخالفت را شروع کړو. د دې مطلب دا چې تا تربیت د یو څیز حاصل کو او روان په بله لاره باندې شوې او د لومبۍ ورځې نه دی د هغه خپل تربیت مخالفت را شروع کړو چې بیا نورې ورځې تېرېږي چې بیا به خبره کم ځای ته ځي. د الله تعالی د حکم د منلو تربیت دا حاصل شو په رمضان المبارک او د اختر په ورځ بې سترې را شروع شوې. داسې خلکو کره د اختر مبارکۍ ته تل لاړې چې هغه زنانه نه ستا ستر کېږي، داسې زنانه ستا کورونو ته راځي چې د هغې نه ستاسو سترونه هم کېږي
او تاسو وای چې دای راغ دومره زمون کورته نو زبوته په خیر علی وې یا اغا بی بی سه بم وای چې ماته دی په خیر وې زه دراغله مستاسو کورته او دی وی بیا به خفشي که زه ته په خیر علی نه مستړی مشي ورته نکم نو معلومه دا شو چې تا د لومبنه رزنه د شریعت مخالفت را شروع کته دا زمونږ رشتہ دار دي ځکه مې ته ستر مات کو یا مخکنه مونږه ستر نکو نو اوس د دینه پس به مونږه ستر کو نو چې تا دا یو میاش تربیت حاصل کو د تقوا نو ته پړم به رز باندې د تقوا خلاف حرکتونه کې او بیا وی چې دا د ماما لور د خفه بشي دا د ترور لور د خفه بشي او دا د کاکاز وی دی نو که په خیر علی وته نو بیا به را سره کله بریدي او خفغان براشي نو د الله تعالی قانون دی پړم به رز شاته او غرزول د ماما د زوی د پاره او د ترور د لور د پاره دا یو عام فهم غونتی مثال دی دا غینه علاوه تاسو ګورئ چې خلک د اختر د اورس دا پسس کې بیا تیری په فسق او په فجور کې د اختر خلک مناوي خاص کر دا نوجوانان خو ډیر په اوتو بوتو باندې بیا سر شي لکه څه چل اختر دی وای اله یو خاطل کله بل خاطل نه د منص پابندي نه د شریعت د احکام پابندي نه د ستر د پردې پابندي او بس یو خاول خواروان څه چل اختر دی مشرانم غوګونه داسې کړي چې لکه چاړو اس نکیږي او ځان نه غرض کړي لکه څه چل دی خیر دی الکان دي چې څه کینو وای مونږ هم داسې مونږ هم چې الکانو داسې به مقول تاسو دا تربیت د څه شي حاصل کو چې په خپل کشر باندې استاد نظر نه دی هغه په بدو چارو باندې سر دی د مونږ پابندي نه کوي ته تاسو هم نه کوي ته خیر دی اختر دی نو دا کوم اختر تاسو له اجازه درکړي چې اوس منځونه مکوي او اوس د شریعت پابندي مکوي او اوس به د حرام او د حلال په میس کې فرق نه کوي او په غفلت کې به اوس تاسو وخت روي څه چل اختر دی د اختر خدا مطلب نه دی اختر خدا فکر مقام دی چې دا مونږه د الله جل شانه د حکم مطابق یو میاش د تیرولو کوشش وکړو نو کومه روزه ماته کنو دام د الله تعالی په حکم باندې کوم ته د رب حکم وی چې می ماتوي نو مونږ بیا نه ماتوله معلومه ده شو چې ته به د بندګۍ غ تسلسل جاری ساتي ته به داسې نه وی چې د بندګۍ غ پړې هغه ما پرون ما خام د خپل غاړې نه وګرځولو او اوس چې زما سمرزینو زباغه سکوما نه د بندګۍ غ پړې به همیشه ستا په غاړه کی وي او ته به یو قدم داسې نه پورته کې چې هغه د الله تعالی د حکم نه او د پیغمبر علیه السلام مبارک د تعلیماتو نه خلافي دا شریعت مقدسه چې وای چې په شوال کې بیا شپږ روزې چاونی وي نو دا بداسي لکه د صيام دهر په شانته وي چې لکه یو سړی ټول عمر روزي نیولي ټول کال روزي نیولي دا غي مطلب هم دا دی چې روزو سره هم اغربت او تعلق تاسو ختموي نه هغه تاسو جاری ساتي شوال کې هم بیا روزي تاسو نیسي نو چې شپږ مو سره ونی وي د شوال نو دا بداسي شي لکه د ټول کال روزي شي د میاشتې هغه یو پلس اجر نو په دیر شو باندې یو کم دیر شو اوم د دیر شو په حکم کی وی نو په هغه باندې د 300 روزو هغه اجر تا الله تعالی درکې یو پلس اجر ملاویږي نو چې شپږ روزې د ورسره د شوال نیو نو د شپېتو روزو هغه اجر دا شو او په کال کې هم دغه 360 ورځې وي نو ستاده شو لکه دا ټول کال ستا په روزه کې تیر شو نو شریعت مقدسه تا تربیت داسې درکې چې ته همیشه د الله تعالی د بندګۍ مطابق چې دینو زندگی تیر کړې او یو سړی داسې حرکتونه را شروع کی چې هغه د غفلتي هغه د تربیت نه خلافي د تقوا نه خلافي د دې مطلب دا شو چې د یو میاش تربیت د تقوا حاصل کو لیکن پړمبه شپه او پړمبنه رز باندې دغه تربیت خلاف ورزي را شروع کم خلق چې د الله تعالی په ذکر کې اوسېږي الله ته خیالي کثرت سره ذکر کوي حدیث مبارک هغه ته ژوندۍ ویلې دي
کم خلق چې د ذکر نه غافل شي نو هغه ته مړ ویل دي مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت مثال دا هغه کس چې هغه د الله تعالی ذکر کوي هغه داسې دی لکه دا ژوندی دی بل کس داسې دی چې هغه ذکر نه کوي نو دا هغه مثال هغه د مړي دی نو ته د اختر په شپه ځان په مړو کې راوستل غواړي او که نه په ژوندو کې ځان شمارل چې دی نو دا خوښی چې ته په ژوندو کې شمار شي نو یقیني خبره ده چې هر سړی به دا غواړي چې زه د ژوندی یم نو ښه ده او په ژوندو کې د حساب یم نو ښه ده نو چې په رمضان شریف کې تلاوت و ذکرونه د شپې عبادت و تهجد و تراویح وي نو هغه شانتې که نشي کولی خو د هغه تربیت مطابق هغه سلسله کوشش کوه چې هغه ته جاري وساتي د یو ولی الله متعلق راځي چې د الله د یو ولی ملاقات ته یو نیک انسان یو صوفي هغه روانو چې زم د دغه بزرګ ملاقات ته ځم او د دې صوفي دا چې د یو بزرګ ملاقات ته تلو د ریکارډ داو چې د به کلم څه خوب ولیدو نو همغسې به بیا کېده خوب به داسې و بالکل لکه چې په ویښه باندې یو منظر څوک ویني خطا کېدو به نه نو د وی د هغه بزرګ چې حضرت میرک د هغه نوم دی د هغه بزرګ وی ځمه د هغه ملاقات ته دا صوفي روان شو د هغه بزرګ علاقې ته ورسېد بس هغه کلي سره خوا کې کله چې دی هلته چې لاړو نو شپه پرې راغله دوی دا شپه بدلته وکم سهار ته به که خیرې لاړ شم د دغه بزرګ ملاقات به وکم هغه نږدې کلي کې چې دی کله د شپې اوده شو نو خوب ویني چې حضرت میرک چې د چا ملاقات ته زه روان یم هغه وفات شوی دی نو په شپه کې را بیدار شو او سخت خفه شو چې ما دومره اوږد مزل م وکړو دومره مې ځان هم ستړی کو او په دې نیت راغلم چې د هغه ولی الله ملاقات وکم او هغه خو هغه دی یو کس بل ته لګیا چې هغه وفات دی نو ډېر زیات خفه شو د شپې هغه باقي څه چې و هغه هم ډېره په پریشانۍ کې تېره کړه بیا چې سار شو نو واپس کېدو نه ځکه چې ډېر مزل یې کړی دی نو ځکه نور سني نو د دې ولی الله قبر ته خو به لاړ شم د هغه به وارثان زامن به مریدان به شاګردان به هغوی سره به ملاقات وکړم د هغه ولی الله څه خبرې به ترې واورم نو چې هغه کلي ته تللی دی تپوس کوي چې د حضرت میرک صاحب قبر کوم ځای کې دی چې قبر ته یې لاړ شم هلته ورته دعا وکړم زه خو راغلی د ملاقات په خیال وم خو قسمت به نو شوی ابېګا وفات شوی دی نو قبر ته به یې لاړ شم چې کلی کې تپوس کولو خلکو ورته وی ته خو ډېر ساده سړی هغه خو ژوندی دی او ته د ژوندي سړي قبر ګورې چې قبر یې کوم ځای کې دی هغه د سره مړ نه دی او ته وی قبر یې کوم ځای کې دی نو دوی چې مړ نه دی دا خو ډېره ښه خبره ده زه خو ډېر لرې وطن نه راغلی یم د ملاقات په خیال باندې راغلی یم چې ژوندی دی خو ډېره ښه ده خو په زړه کې په دې خبره باندې خفه شو چې زما د عمر هغه تجربه ناکامه شوه زما خو هر یو خوب رښتیا خطو ما به چې څنګه خوب لیدو همغسې به کېده او بېګا مې ولیدل چې میرک بابا وفات دی او خلک دا دی وایي چې نه هغه نه دی وفاته خو ژوندی دی نو زما هغه خوبونو هغه سلسله خو هغسې قابل اعتماد پاتې نه شوه خو په دې خوشحال دی چې زه ملاقات به وکړم هغه ولی الله سره کېناستو خبرې اترې ورسره وشوې تپوسونه یې ترې وکړه اخر کې ورته وایي ستاسو په ملاقات خوشحاله شوم شکر دی چې ژوندی مې ولیدی ما خو خوب کې تاسو وفات شوي لیدلی وایي خو لږ غوندې پړه کې په دې خفه شومه چې زما خوبونه به ګنې اوس رښتیا نه خیږي خوب کې به یو شانتې منظر وینم او په ویښه باندې به هغه منظر بیا بل شانتي زه به یو سړی وفات وینم او هغه به ژوندی وي زما د خوبونو اعتبار خو ختم شو هغه بابا هغه میرک صاحب هغه بزرګ هغه ورته فرمیل چې نه نه د خفګان او د پریشانۍ خبره نه ده ستا خوب اوس هم رښتیا دی تا که بېګا زه مړ لیدلی یم نو تا خوب رښتیا لیدلی دی بېګا واقعي چې زه مړ وم
د هغې وجه دا ده چې ما به هره شپه د الله تعالی ډېر ذکر کولو او دا بیګانه شپه چې ده نو دا په څه وجه باندې په ما داسې تېره شوې ده چې ما پکې د الله تعالی ذکر نه دی کړی. نو تا که خوب لیدلی دی نو رښتیا دې لیدلی دی چې څوک د الله ذکر کوي هغه ژوندی وي او چې څوک د الله ذکر نه کوي نو هغه مړ وي. نو مسلمانانو د پاره پیغام دا دی چې دی غواړي چې دی ژوندی وي او که نه ځان په مړو کې حسابول غواړي. نو ژوندی انسان خو دې ته وایي چې دی د الله تعالی په ذکر کې خپل وخت تیر کړي او خاص کر صوفیای کرامو ته هغه ته ډېر اهتمام پکاري چې د غفلت نه ځان بچ کړي، داسې کارونه او حرکتونه ونه کړي چې هغې سره دې غافل شي، بلکې د الله جل شانه ذکر طرف ته همیشه متوجه اوسي. او چې کوم صوفیان نه دي عام مسلمانان دي دی دې هم لږ غونتې د خپل تربیت ته خیال کوي چې دا یو میاشت روژې مونږ نیوې دا د دې دپاره وي چې مونږ به د الله تعالی حکمونه منو. روژه ده بس مونږ ته قبوله د روژې به نیسو چې الله جل شانه حکم د زکات کړی چې کله نصاب ته ورسي زکات به هم ورکو. الله جل شانه صاحب استطاعت ته د حج حکم کړی دی که خیر چې صاحبان د استطاعت شنو حج به هم کوو. هر حکم د الله تعالی هغه به مونږ منو. نو دا بیا د صحیح مسلمان زندگی ده. او چې نه تربیت یو شانته حاصل کو او بیا د لومبې شپې نه او د لومبې ورځې نه ته په بل څه باندې سر شوې نو مسلمان د آیات ساته چې تربیت دې د تقوا حاصل کو او لاره دې د شیطان اختیار کا په بل څه باندې روان شوې. نو کوشش دا پکاري چې د اختر په ورځو کې او د دې نه وروستو چې کومې ورځې دي څومره زندګي وي د انسان چې دې پکې د شریعت نه خلاف یو حرکت امونه کی د غفلت نه ځان وساتي، د ګناه نه ځان وساتي، د نفس او د شیطان د فریبونو نه ځان وساتي. ځکه د بندګۍ حکم مونږ ته د همیشه دپاره دی. دا مسلماني یوې میاشتې پورې محدوده نه ده چې یو میاشت به سړی منځونه هم کوي، تلاوت به هم کوي، روژې به نیسي او بس میاشت ختمه شوه نو کیسه ختمه نه. دې میاشت کې د تقوا او د بندګۍ چې کوم تربیت مسلمان حاصل کو اوس د دا باقی میاشتې د دغه تربیت مطابق د تیرولو کوشش وکړي. الله تعالی دې په دغه نیکو مقاصدو کې زموږ او ستاسو کامیابي نصیبه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت إلهنا ومعبودنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.